أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، محترم ورونو، موږ هغه حالات بیانول چې ابو جندل راغلی او وایي یا رسول الله زه مهاجر درته راغلی یم، مکه او د مکه کفار نه غواړم، ستا سره مدینې ته ځم. دلته نو سهیل وویل یا محمد صلی الله علیه وسلم، هغه صلح چې زما او ستا په مابین کې وسوه، یعنی زما زوی به بیرته ماته راکوي. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ وویل یا رسول الله موږ خو تر اوسه لا صلح نه دی لیکلی، فقط شروع پسوی ده، اوس څنګه کیږي؟ ابو جندل پلاس ورکول کیږي کیا پر صلح اتفاق سوی دی، خو تر اوسه نوشته سوی نه ده. سهیل وویل آیا خبري او د خلی اتفاق کفایت نه کوي؟ خامخا باید نوشته سي. رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل هو د خلی اتفاق کافی دی او بس دی. زوی دې در سره بوز. ابو جندل چې په هیڅ نه دی خبر، فقط مهاجر راغلی دی او اوس سهیل خپل زوی کشوي، غواړي چې هغه د کفارو لشکر ته ورولي چې دلته نږدې پروت دی او د صلح د نیوشته کولو د پاره بیرته راسي. د ابو جندل هیڅ وزړه نه لويده چې د بیرته د کفارو په لاس ورکي، ځکه د مهاجر راغلی دی او اوس د بیرته کفار دی او څوک دې نظم راو ګرځوي. په تعجب کې سو او ناره وهي یا معشر المسلمین، ایا بیرته و کفارو ته بیول کېږم؟ هغه و ما ته زما په دین کې تکلیف را کوي، ما خپل دین ته نه پریږدي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل یا ابا جندل صبر وک او بدله د الله جل جلاله څخه وغواړه، بشکه چې الله جل جلاله بتا او ستا ضعیف ملګرو ته د خلاصېدو لار پیدا کړي. موږ د قریشو سره صلح کړی ده او پر دغه معاهد ور سره کړی دی، نو اوس موږ په خپل عهد کې غدر نسو کولای. د ابو جندل بیا هم وزړه نه لويږي، څنګه یې پریږدي چې کفار یې بوزي؟ بیا یې ناره شروع کړه، ویل ما و دوی ته مور پریږدي، ما خپل دین ته نه پریږدي. دلته نو مسلمانانو ژړل، وای دا څونه ذلت دی، څونه کښتوالي او بې وسیده. د مسلمانانو یو نفر په زور کشول کیږي، بیرته و کفارو ته ورکول کیږي او دوی ورته ګوري. د مسلمانانو نور هم درد او تکلیف زیات شو، د نن په زړه کې سوځل کیږي او دغه صلح چې وسوه ډیره بده او د ذلت صلح یې بلل. دا یې د ځانو د پاره ذلت باله او په دې صلح نه وخښ، نو یې ژړل. د مسلمانانو څخه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ور ولاړ. سهیل خپل زوی ابو جندل کشوي او عمر رضی الله تعالی عنہ د ابو جندل وڅنګ یا بغل ته رهیدي تر و ابو جندل ته ورنږدې کی او ورتوای یا ابا جندل مشرکان نجس دي او د مشرک وینه داسې دلکه د سپي، یعنی د مشرک وینه قیامت او اهمیت نه لري، او بیا تر ورنږدې کی. ورسته بیا عمر رضی الله تعالی عنہ ویل زما مقصد دا و چې ابو جندل دغه تر واخلي او خپل پلار ووجني، مګر دا کار ونه کړ. ورونو دلته سوال پیدا کیږي چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ولی په خپل سهیل نه وشي چې ابو جندل رضی الله تعالی عنہ یې دغه د مرګ د پاره تشویقاوه؟ جواب: ځکه عمر رضی الله تعالی عنہ په خپل په صلح کې داخل وو او ابو جندل رضی الله تعالی عنہ د دې صلح څخه د باندې دی، ځکه هغه تر اوسه د مسلمانانو د قیادت او مشرۍ تابع نه دی. نو ځکه علماء کرام وایي
کم فرد چې د مسلمانانو په جماعت کې داخل نوي هغه کارونه کولای شي چې هغه د مسلمانانو جماعت یې نشي کولای. هر څوک چې د یو جماعت عضو وګرځي هغه د هغه جماعت په نظام خامخا مکلف دی، مګر کم فرد چې په جماعت کې نوی داخل شوی هغه په هغه شیانو نه دی مکلف چې هغه جماعت په مکلف وي. مقصد دا چې دغه فرد لکه ابو جندل د مسلمانانو په قوانینو اتفاقیو او عهدو نوی مکلف، نو ځکه ابو جندل کولای شوی چې سهیل ووجني، مگر حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې د مسلمانانو د جماعت جزو او د مسلمانانو په قوانینو او اتفاقیو مکلف نسوای کولای چې سهیل ووجني. په هر صورت دا یو فقهي مسله و. نو ابو جندل یې بوتي او عمر رضی الله تعالی عنہ وايي ابو جندل دا نکړه خوښه چې پلار ووجني، کنه د کولای شوی چې تور واخلي او سهیل ووجني، او مسؤل هم نو ځکه د مسلمانانو په جماعت کې نو داخل. سهیل چې ابو جندل د کفارو تر لشکره ورساوه بیرته راغلی او صلح نیوشته شو. اوس نو قریش د مسلمانانو د باریدو انتظار کوي چې بیرته ولاړ شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلمانان امر کړ چې ځانونه حلال کړي او بیرته درځي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ولاړ شو، ویل یا رسول الله آیا تا موږ ته خبر نو را کړی چې موږ به کعبه شریف ته ورځو او طواف به پر کوو؟ ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم خوب لیدلی و چې مسلمانان کعبه شریف ته ورځي او طواف پر کوي او بیا سرونه خروي یا کوچنی کوي، او دغه خوب یې مسلمانانو ته ویلی و. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دغه خوب و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وريات کی او ویل تا موږ ته خبر را کړی وو چې موږ به بیت الله ته ځو او طواف پر کوو. رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل هو یا عمر، مگر ما درته ویلی و چې سږ کال به ورځو؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ویل یا داسې د نو راته ویل. خیر مسلمانان ډیر خپه دي. نو عمر رضی الله تعالی عنہ غوښته چې څه وکړي چې اوس به په دغه باره کې هغه حدیث شریف درته را نقل کم چې امام بخاری او امام مسلم یې روایتوي، چې ودغه سي حدیث ته چې امام بخاری او امام مسلم دواړو په خپل صحیح کې را نقل کړی وي حدیث متفق علیه وای. هغه دا چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وای ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغلم او ما ورته ویل یا رسول الله آیا ته په حق سره د الله نبی نه یې؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل بلکې یم. عمر رضی الله تعالی عنہ ویل آیا ته پر حق نه یې او زموږ دشمنان پر باطل نه دي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل بلکې موږ پر حق یو او دوی پر باطل دي. عمر رضی الله تعالی عنہ ویل آیا زموږ وجل سوي کسان په جنت کې او د دوی دا په اور کې نه دي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل بلکې دي. عمر رضی الله تعالی عنہ ویل نو ولی موږ په خپل دین کې و دوی تکشته کیږو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل زه رسول الله یم، د خپل رب نافرمانی نکوم او هغه زما ناصر او مددگار دی. عمر رضی الله تعالی عنہ ویل آیا تا مشت نو ویلی چې موږ به بیت الله ته ورځو او طواف پر کوو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل هو، مگر ما درته ویلی و چې ته به سږ کال ورځې؟ عمر رضی الله تعالی عنہ ویل یا. رسول الله صلی الله علیه وسلم نور هم و فرمایل بشک چې ته ورځې او طواف پر کوي، یعنی زما وینا حق ده خو وخت نه دی راغلی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ لکه داسې جواب چې غواړي چې ډیر مطمئن سي. نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته ورغلی او هغه پوښتنه ځینې وکړه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه کړی وي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې واقعا صدیق وو داسې جواب یې ورکړي چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یې په چپ کې ویل یا ابن الخطاب دا رسول الله دی، د خپل رب نافرمانی نه کوي او الله یې هیڅ کله نه ضایع کوي. څه وخت نو تیر شوی چې سورۃ الفتح نازل شو.
رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر رضی الله تعالی عنہ وغوښتي او د سوره الفتح آیاتونه ورته تلاوت کړ. عمر رضی الله تعالی عنہ ویل یا رسول الله آیا دغه فتح ده؟ دا صلح یادول. آیا دغه صلح د حدیبیه فتح ده؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل هو. نو د عمر رضی الله تعالی عنہ زړه خوشاله شو. رواه البخاری و مسلم. اوس چې خبره خلاصه او فیصله شوه، رسول الله صلی الله علیه وسلم اصحاب کرام امر کړ چې هدي حلال کړي، سرونه وخروي او احرام خلاص کړي. مگر د صحابه کرامو څخه یو هم نسو ولاړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم په تعجب کې شو. د اول وار د پاره مسلمانان د علیه الصلاۃ والسلام نافرمانی کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم امر کړ چې ځانونه حلال کړي، یعنی د احرام د حالت څخه ووځي. مگر صحابه کرام یو هم نسو ولاړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا د احرام په خلاصېدو سره امر کړ، بیا هم یو نسو ولاړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم دریم وار د سرو په خرولو د احرام په خلاصولو امر کړ، بیا هم یو نسو ولاړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی پریښول او خیمه ته ننوتی. او دا بیر ور سره ده چې د علیه الصلاۃ والسلام پر اصحابو د الله جل جلاله قهر او عذاب نسی نازل. څنګه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په دغه سفر کې ام سلمہ رضی الله عنها ملګری و، وهغه ته وویل خلق زما د امر اطاعت و نکي او بیریږم چې د الله جل جلاله قهر او عذاب پر نازل نسی. ورونو ځینې وختونه د شذ سره داسې فکر او حل پیدا سي چې د نور سره هغه فکر او حل نه موجود. ام سلمہ رضی الله تعالی عنها ورته ویل یا رسول الله تور ووزه او هیڅ چاته هیڅ موای، خپل هدي حلالک او سرخرون کوي راوغواړه چې ستا سر در وخروي. کوم وخت چې ستا اصحاب تا وویدي چې ځان دې د احرام څخه خلاص کړي، دوی ته هم بیل متابعت بل شي نه پاتې کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د خیمه څخه راووتی و هیڅ چاته هیڅ ونه ویل، خپل هدي حلال کړه او سرخرون کوي راوغشتي. د علیه الصلاۃ والسلام سر یې ور وخراو. صحابه کرامو چې ولیده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل سر وخروي، نو پوسوه چې خبره خلاصه شوه، عمره نسته. دوی هم ولاړ شوه، خپل هدي حلال کړه او د سرو په خرولو یې شروع وکړ. ځینې د ځینو نورو سرونه ورخروي، مگر څنګه چې ډېر خوابدي او په قهر کې و، د خرولو په وخت کې یو د بل سرونه ور زخمی کول. د سرو د خرولو څخه چې خلاص و، رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیده چې ځینو نفرو ورېشتان کوچني کړي دي، یعنی خرولې نه دي بلکې غچ کړي دي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل الله دې پر هغو کسانو ورحمېږي چې سرونه یې خرولې دي. صحابه کرام وویل او هغه چې غچ کوي یا رسول الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا و فرمایل الله دې پر هغو کسانو ورحمېږي چې سرونه خروي. صحابه کرام بیا وویل او هغه کسان چې غچ کوي یا رسول الله. دریم وار بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل الله دې پر هغو کسانو ورحمېږي چې سرونه خروي. اصحاب کرام بیا وویل او هغه کسان چې غچ کوي یا رسول الله. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل هو او پر هغو کسانو چې غچ کوي. نو یې په غچ کولو هم اجازه وکړه. ورونو د دغه صلح په باره کې د الله جل جلاله د طرفه سوره الفتح نازل شو. الله عز وجل فرمایي انا فتحنا لك فتحا مبینا، یعنی بشک چې موږ فتح او بری درکړی دي تا ته ښکارا او روښانه بری. ورونو د حدیبیه صلح که هم پښکارا او د باندې د ذلت او مغلوبیت صلح معلومیږي. په اول او سطحي نظر د دغه صلح د شرایطو څخه داسې معلومیږي چې د صلح ټوله ماده د قریشو په ګټه دي، لکه حضرت عمر فاروق او نور اصحاب کرام چې دغه صلح د ښکارا تورو په لیدلو ډیر ناراضه و. دوی خیال کاوه چې د مسلمانانو دغه 1400 سر قربانون کې لشکر په مخ کې قریش او د هغو طرفداران هیڅ اهمیت نه لري.
دغه قسم مشکلات او مخالفتونه ولی په توره نسی حل مگر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نظر وهغه نتیجو ته متوجه وو چې د نورو د سترګو څخه پټي او نهامي وي او بل دا چې الله جل جلاله د علیه الصلاة والسلام سینه د ډیرو سختو پیښو د تحمل او زغملو د پاره خلاصه کړې و د رسول الله صلی الله علیه وسلم به مثل توکل او تحمل هغه د کفارو شرطونه ومنل او اصحاب کرامو ته ویل چې الله زما سره دی او ما نه ضایع کوي د حدیبیه صلح ولی فتح وبلل سو حتی صحابه کرامو به هم داسې پوښتنې کولې چې یا رسول الله دا فتح او بریدي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به فرمایل هو دا لوی بریدي دا ځکه چې په دغه صلح د قریش لاسونه د مسلمانانو څخه بند او وتړل سو مسلمانانو و دعوت او خپل نور دشمنانو ته فارغ سو چې دغه په خپل د مکه مکرمه د فتح سبب سو د حدیبیه تر صلح ورسته پس له هغه څخه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منوره ته ورسېدی د مکه مکرمه څخه مسلمانو شوزو و مدینه منوره ته هجرت وکړي چې په هغو کې یو هم ام کلثوم بنت عقبه خو پیژني هغه لوی کافر چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر شایه د سجدې په وخت کې د اوشکل مې ورکړې شولې نو دغه شوزو مشرک اقربا په دوی پسې راغله ویل دغه شوزي باید د هغه عقد او عهد په سبب چې په حدیبیه کې وسو بیرته مشترک کول رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه د دوی غوښتنه نکړه قبوله ځکه په معاهده کې دغه ماده داسې لیکل شوی و پر دې اتفاق وسو کزموږ څخه یو سړی وتا ته درغلی که څه هم ستا پر دین وی برته به مشترک وي په معاهده کې لفظ د رجل یعنی سړی لیکل شوی وو نو په دغه ماده کې اساسا شذ داخلي نه وي او په دغه باره کې د الله عز وجل دا قول هم نازل سو چې د سوره الممتحنه په لسم نمبر آیات کې فرمایي یا ایها الذين آمنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن يعني اي مؤمنان کوم وخت چې تاسو ته مؤمن شې په هجرت سره راسي نو تاسو دوی امتحان کړئ الله د دوی په ایمان عالم دی یعنی د زړه حال خو الله جل جلاله ته معلوم دی مگر پښکارا او ظاهر سره تاسو د هغو شذو پوره تحقیق او معلومات کوي چې آیا دوی رښتیا هم د اسلام په سبب هجرت کړی دي کومې دنیوي یا نفسانی ګټې خو به په نظر کې نیوي نیولې او بیا که تاسو په دې پوس واست چې دوی مؤمنان دي بیا یې نو برته و کفارو ته پلاس مور کوي نه دغه مؤمن شذي هغه کفارو ته حلال دي او نه هغه کافران دغه مؤمنو شذ ته حلال دي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه دوه سبب سره مؤمن مهاجر شذي برته د کفارو پلاس نور کوي ځکه یو خود دی په هغه عهد او معاهده کې نه داخلي او بل د الله جل جلاله صریح حکم او دغه آیات شریف په آخره کې الله عز وجل فرمایي ولا تمسكوا بعصم الكوافر او کافرانو شذي په خپل نکاح کې مساپي نو مسلمانانو هغه خپل کافر شذي دغه آیات شریف په حکم سره طلاق کړي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دغه ورځ خپل دوه مشرک شذي طلاق کړي چې یو معاویه په نکاح کړه او بل صفوان ابن امیه په نکاح کړه ورونو اوس به د حدیبیه پر صلح او د هغه صلح پر مادو یو څه تفسیر وکړو یا په بل عبارت یو څه پر وجه کې کومج د حدیبیه صلح او د هغه ماده په غور او دقت سره تر نظر وباسو او د هغو نتیجو ته متوجه سو بلا شک دغه صلح د مسلمانانو د پاره لو او عظیمه فتح ده ځکه تر دغه د مخه
قریش د مسلمانانو په وجود هیڅ اقرار او اعتراف نه کاوه، بلکې د دوی مقصد او هدف دا و چې د مسلمانانو شان او شوکت، عزت او حیثیت د بین یوسي، او د داسې ورځې په انتظار و چې په هغه کې د مسلمانانو انتها او ختمېدل وویني. قریش په خپل ټول قوت او طاقت سره د اسلامي دعوت او خلقو په مابین کې حائل او دیوال ګرځیده. هیڅ یې نه غوښته چې د اسلامي دعوت خبرې د خلقو تر غوږو پورې ورسیږي، ځکه په جزیره العرب کې دینی مشرتوب او دنیوي ریاست د دوی او اوس د دوی د طرفه فقط وصلح ته رجوع کول د مسلمانانو پر قوت اقرار او اعتراف او د دې دا معنا و چې قریش د دوی د مقابله څخه عاجز شو. دا خو فقط د صلح په متعلق خبرې وي، او اوس راسي د صلح و مادو ته. کومج د صلح څلورمه ماده تر نظر وباسو چې هغه داسې و: هر څوک یا هر قبیله چې وغواړي چې په دغه عهد او اتفاق کې د محمد صلی الله علیه وسلم او مسلمانانو په طرف کې داخل سي کولای سي، او هر څوک یا قبیله چې وغواړي چې د قریشو په طرف کې داخل سي کولای سي. د دې څخه داسې نتیجه راوځي چې قریشو هغه خپل دینی زعامت او دنیوي ریاست هیر کړ. اوس د دوی بل هیڅوک او بل هیڅ شی مقصد نه دی بل خپل ځان څخه. نور نو کټوله خلق او پاته جزیره العرب په اسلام کې داخل سي، دا و قریش ته اهمیت نه لري، او په دغه موضوع کې دوی په هیڅ قسم سره مداخله نه کوي. حال دا چې دغه قریش هغه کسان دي کبه یو څوک د هر ځای چې بوو او د هر قبیله څخه چې بوو مسلمان سو، دوی به هغه باندې کاوه او واه. او نن ورځ وایي موږ په هیڅ کار نه لرو. آیا دغه د قریش ناکامي نه ده او د مسلمانانو د پاره ښکارا فتح نه ده؟ تاسو په هیڅ هغه وینه بهون کې او وجون کې جنگونه چې د مسلمانانو او د دوی د دشمنانو په مابین کې کېده، په هغه جنگو کې د مسلمانانو مقصد د مالو اخیستل او د انسانانو وجل نو، او نه مسلمانانو غوښته چې خپل دشمنان دي په زور سره مجبوره کړي چې اسلام ته داخل شي، بلکې د هغو جنگو څخه د مسلمانانو یوازنی هدف داو چې وخلق ته دي په دین او عقیده کې پوره ازادي ورکول شي. که څوک غواړي چې مسلمان شي مسلمان دي شي، او که څوک غواړي چې پر خپل کفر پاتې شي پاتې دي شي. لکه څنګه چې الله جل جلاله د سورۃ الکهف په 29 نمبر آیات کې فرمایي: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. خود خلق او د دوی د اراده په مابین کې به هیڅ بل قوت مداخله نه کوي. او اوس دغه څلورمه ماده په اساس دغه مقصد د ټولو جزئیات سره حاصل شو چې ممکن دغه مقصد په ډیرو کامیاب جنگو هم لاسته نه وای راغلی، او مسلمانانو په دغه حریت او ازادي سره د دعوت په لار کې لویه کامیابی لاسته راوړه. تاسو په هیڅ چې د ټولو مسلمانانو شمیر تر دغه صلح د مخه تر 3000 نفر نه زیات دي، خو د 2 کلو په جریان کې د مکه مکرمه په فتح کې د مسلمانانو شمیر 10,000 نفر وو. او د صلح دوهمه ماده چې داسې لیکل شوی و: دوهم، دغه د جنگ او د دشمنی حالت چې د مسلمانانو او قریشو په مابین کې دی دا بدل سو کلو د پاره ختمیږي، یعنی 10 کاله به یو پر بل تعرض نه کیږي. دا په خپل د مسلمانانو د ښکارا کامیابی دوهم جزء، ځکه مسلمانانو اول په جنگ شروع نه کړي. دغه جنگونه هم د قریشو د طرفه شروع شو، لکه څنګه چې الله جل جلاله د سورۃ التوبه په 13 نمبر آیات کې فرمایي: وهم بدؤکم اول مره. مگر هو هغه د مسلمانانو عسکري دورې ټول د دې د پاره وی چې قریش د هغه غفلت څخه راوښتي او د الله عز وجل د لارې څخه د خلق منع کول پریږدي او د مسلمانانو سره په مساوات او برابرۍ ژوند وکړي. هر ډله د خپل هدف او مقصد د پاره مشغوله وي. او اوس چې د لسو کلو د پاره جنگ پیښول سو، هغه د قریشو د طرفه د اسلام څخه د خلق منع کول پای ته ورسېده، چې دا په خپل د هغه چا د پاره چې اول یې جنگ شروع کړی وو
ناکامي ضعف او شکست دی او هر څه چې د معاهده اوله ماده ده چې هغه داسې و رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمانان به سږ کال بیرته ځي او مکه مکرمه ته به نه داخليږي او بیا پراتلونکي کال کې د مسلمانانو حق دی چې د عمره د پاره راسي او مکه مکرمه ته داخل شي دا ماده د هغه څه د پاره انتهاس و چې قریش او مسلمانان د مسجد الحرام څخه منع کول چې دا په خپل د قریش د پاره ناکامي ده شپږ کال کېږي چې مسلمانان د مسجد الحرام څخه منع و او اوس په دغه ماده کې د قریش د پاره د زړه د شکېدو خبره داده چې مسلمانان یې فقط د یو کال د پاره د مسجد الحرام څخه منع کړ اوس نو قریش د دغه صلح په درو مادو کې مسلمانانو ته امتیاز ورکړي او دغه په مقابل کې په یو ماده کې د ځان د پاره امتیاز واخیست چې هغه درېمه ماده و او داسې و هر څوک چې د قریش څخه د خپل مشرانو به اجازه او مدینه منورې یا محمد صلی الله علیه وسلم ته مهاجر ورسي محمد علیه الصلاة والسلام به بیرته هغه نفر و قریش تور کوي او که د قریش څخه هر څوک مرتد شو د مدینه منورې څخه مکه مکرمه ته راغلی هغه نفر بیرته او مسلمانانو ته نور کول کیږي دا د قریش امتیاز دی مګر تاسو ودغه امتیاز ته وګورئ دا یو پوچ او بے فائدې امتیاز دی په دې امتیاز کې داسې شی نشته چې هغه د مسلمانانو ته ضرر ورسوي دا معلومه خبره ده یو مسلمان چې ترڅو مسلمان هیڅ کله د الله رسول الله او د اسلام د شعار څخه نه تښتي مګر هغه وخت بیا تښتي چې په ظاهر او په ځړ کې مرتد شي او که یو څوک په دغه اندازه مرتد شو بیا نو مسلمانان هغه ته ضرورت نه لري او دغه چا د اسلامي ټولنې څخه وتل تر دې ښه او بهتر دي چې هلته پاتې وي او دا هغه مفهوم او مضمون دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته اشاره کړې ده رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په هغه حدیث کې فرمایي چې امام مسلم یې روایتوي هر هغه څوک چې زموږ څخه ودوی ته ورسي هغه الله را څخه لري کوي رواه مسلم مگر هر هغه څوک چې د اهل مکه څخه مسلمان سي که څه هم د دوی د هجرت لار مدینه منورې ته نه د خلاص یعنی د هغه صلح په سبب مدینه منورې ته هجرت نشي کولای خو د الله جل جلاله هم ځکه پراخه ده آیا هغه وخت چې اهل مدینه د اسلام څخه په هیڅ نه خبر د حبشیم ځکه د مسلمانانو د پاره نه پراخه او دا هغه مقصد دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په پاته حدیث شریف کې اشاره ورته کړې ده او فرمایي او کله دوی څخه مشته څوک راغله الله عز وجل به غولره د مشکل څخه د خلاصون لار پیدا کړي رواه مسلم اوس نو دغه درېمه ماده که څه هم په ظاهر سره د قریشو عزت پکښي وو خو په حقیقت کې د قریشو پر پریشانی او ورختای دلالت کوي او د دوی هغه ډیره بیره د دوی د بدپرستی پر دین او د دوی پر ټولنه ښکارا کوي لکه دوی چې دا حس کړی و چې د دوی دین د نړېدو په حالت کې دی نو ځکه موږ باید خامخا د هغه د ساتنې لپاره دغه اقدام وکړو مگر بالمقابل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې دا قبول کړ هر څوک چې د مسلمانانو څخه و قریش ته ورترشتي هغه د بیرته مسلمانان ته نور کول کیږي دا د دې دلیل دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل دین او ټولنې پر اثبات او قوت پوره اعتماد درلودي او پر خپل دین دغه شرطو څخه نه بیریدي دا دغه صلح د مادو حقیقت و مگر هلته پښکارا سره دوه شی و چې د هغو په سبب په مسلمانانو کې تشویش او پریشانی پیدا شو اول رسول الله صلی الله علیه وسلم و دوی ته ویلی و چې موږ به بیت الله ته ورځو او طواف پر کوو نو اوس څه پېښه شو چې نه هلته ورغلو او نو متواف پر وکړو دوهم دا معلومه خبره ده چې دی رسول الله دی او دی پر حق دی او الله جل جلاله د دین د لوړوالي وعده ورسره کړې ده نو اوس څه پېښه ده چې د قریشو دغه شرطونه قبلوي او په صلح کې وهغه ته امتیازات ورکوي دغه دوه شی په مسلمانانو کې د شک وسوسه او بیځای ګمانو سبب وګرځیدل او د مسلمانانو احساسات ورزخمی کول
تر داسې اندازې چې دغه غم او هم د مسلمانانو پر فکرو غالب شو او دې ته نه پرېښول چې د صلح د مادو په نتیجه کې فکر وکړي او شاید په مسلمانانو کې هغه څوک چې دغه غم تر تاثیر ډیر لاندې وو هغه عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه لکه څنګه چې د مخه مو درته وویل دیو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغلی او ویل یا رسول الله آیا موږ پر حق او دوی پر باطل نه دي رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل هو داسې ده او بیا دا ویل آیا موږ وجل سوي کسان په جنت کې نه دي او د دوی وجل سوي کسان په اور کې نه دي رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل هو داسې ده نو عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه ویل نو موږ ولی په خپل دین کې ورته کښته کیږو رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل یا ابن الخطاب ز رسول الله يم او د خپل رب نافرمانی نه کوم هغه زما کومه کوونکی دي او هیڅ کله ما نه ضایع کوي عمر رضی الله تعالی عنه ویل آیا تا مشته نه ویل چې موږ بیت الله ته ورځو او طواف وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل هو ما درته ویلی و مگر ما درته ویل چې سرکال عمر رضی الله تعالی عنه ویل یا دا دې نو راته ویل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل ته ورتلون کې او طواف به هم پر وکه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بیا هم د هغه قهر او پریشانی په حالت کې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته ورغلی او هغه خبرې ورته وکړه چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ته کړی وي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه هم هغه جوابونه ورته وویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلي و خود دغه یو خبره پر زیاته کړه یا عمر تر مرګ پورې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم پر رضا ورسره ده په والله هغه پر حق دی او بیا د سوره الفتح دغه آیات نازل سو انا فتحنا لك فتحا مبینا رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر رضی الله تعالی عنہ را وغشتي او دغه آیات ورته تلاوت کړي عمر رضی الله تعالی عنہ ویل یا رسول الله آیا دغه فتح ده رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل هو نو د عمر رضی الله تعالی عنہ زړه خوشاله سو او لاړ بیا نو عمر رضی الله تعالی عنہ پر دغه خپل کړو ډېر پښیمانه عمر رضی الله تعالی عنہ وای دغه کړو په سبب می ډېر شکارونه کول د هغه ورځې د خبرو د بیر څخه خیراتونه ورکوم روزې نسم نفل منځونه کوم مریان آزادوم د پاره د دې چې هغه زما د پاره خیر سي ورون د حدیبیه د صلح په اخر کې به د ابو بصیر قصه درته بیان ځکه هغه هم په دغه صلح پورې تعلق لري کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منوره ته ورسېدی په دغه شپو کې په مکه مکرمه کې یو مسلمان سړی د هغو کسانو څخه چې ودته عذابونه ورکول ځان خلاص کړي چې دغه سړی ابو بصیر رضی الله تعالی عنہ ابو بصیر د ثقيف د قبيله څخه وو او د قریشو حلیف وو دای چې مسلمان او په مکه مکرمه کې اوسېدی د مکه مکرمه څخه و مدینه منوره ته مهاجر ورغلی دغه ټول لارې پیاده ووهل خو د قریشو دوه نفر تر شاپه پسې و غواړي چې بیرته بوزي مګر ابو بصیر مدینه منوره ته ځنی ورسېد او مسجد نبوي ته ورننوتی ویل یا رسول الله مهاجر درته راغلم فورا هغه د کفارو دوه نفر پسې را ورسېد او ویل یا محمد هغه عهد او وعده چې زموږ او ستاسو په مابین کې ده لکه څنګه چې د صلح په مادو کې راغلي دي دای به بیرته مشترکوي رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل هو واخلی بویزي هو ابو بصیر کشکی او بیرته رهیکی ابو بصیر ناره وهي چې څنګه می کفارو ته پلاس ورکوي ما دغه ټول لار پر پښو وهل او هجرت می راوکي او تاسو می بیرته ور تسلیموي رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل یا ابا بصیر قریب ده چې الله جل جلاله بتا او استعمل ګورو ته د نجات لار پیدا کی ابو بصیر مجبور سو دا غدوه نفر سره رهیسو و مدینه منوره ته نږدې د ذل حلیفه سره چې اوس آبار علی ورته ویل کیږي هغه دوه نفر کښینسته چې ځانونه هوساکي او یو څه هغه خرما وخوري چې د دوی سره ورسره و بندي هم ورسره دی
ابو بصیر وهغه یو نفر ته وایي فلانه په والله دغه ستا توره ډیره ښه معلومیږي. هغه ویل هو والله دا ډیره ښه توره ده او ما څو واره امتحان کړی ده. ابو بصیر ویل تیر ښکارا کړه چې زه وګورم. په خبرو کې ابو بصیر وکولای سوای چې د هغه توره واخلي او هغه په ووهي. د هغه نفر توره واخسته او هغه ووجي. دا بل پس غستاس هغه زغلی ابو بصیر توره پلاس په پسې دی. هغه خپل مرګ په سترګو ویني. چیرې ځنی ولارسي ټوله دشت خو هغه نږدې ځای مدینه منوره نو یې مخ د مدینه منورې پر طرف ونیوي. مشرک زغلی ابو بصیر توره پلاس تر شا په پسې دی. هغه زغلی د نفس پرېږدي. د ډېرې تیزی څخه یې دوړې ولاړېږي. دوړه په پسې ده. کوم وخت چې کافر مدینه منورې ته ورسېدی مخامخ پر مسجد ورهیدي او په مسجد ورننوتی. ابو بصیر تر شا په پسې دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دغه مشرک په دوړ سپیره ولیدي او صاحب اوجو شړي ویل دې سړي مرګ لیدلی دی. خو سړي ناری کړه والله زما ملګری ووجل سو او اوس ما هم وژني. ابو بصیر چې مسجد ته ور داخل سو ویل یا رسول الله الله جل جلاله ستا ذمه خلاص کړه تا زور تسلیم کړ او هغه عهد چې ستا او د دوی په مابین کې وو په هغه دی وفا وکړه او تا برته زه و دوی ته ورواستول. هغه چې پر تا و هغه دی وکړه اوس ته په ما کار نه لري. الله جل جلاله زه د دوی څخه خلاص کړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل هو ما پلاس ورکړه او تا ځان خلاص کړ. هغه مشرک ویل یا محمد صلی الله علیه وسلم برته را تسلیم ک لکه څنګه چې وعده مو سره کړی ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل ما دا کار وکي خو تاسو څخه برته ولاړی ما خپل ذمه خلاص کړ. کافر به جواب سو او ابو بصیر یې پریښاو. بیا نو ابو بصیر ویل یا رسول الله پریمږه چې په مدینه منوره کې و اوسېږم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یا که په مدینه منوره کې و اوسېده معنا ما عقد مات کی. ابو بصیر ویل نو می پریږده چې هر چیرې زما خوښوي هلته ولاړسه. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل زما ستاسو سره کار نشته. هر چیرې چې زه ولاړسه ته آزاد او زما تر امر نه اعلان. ځکه ابو بصیر د مسلمانانو په جماعت کې نو داخل او د هغو تر قیادت او مشرۍ نو لاندې. ابو بصیر د مسجد څخه ووتی او تر ورسره ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خبره وکړه چې ابو بصیر واورېده او په خلکو کې نشر هم شو. هغه دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل افسوس دی ودلره د جنگ اورې بلاوه کده د سره نفر وای. دا اشاره و چې یا ابا بصیر د کفارو او تکلیف ورکولو ته دوام ورکړه. ابو بصیر چې دا خبره واورېده نو مکه مکرمه ته نه ولاړی بلکې عیس ته ولاړی. د عیس په باره کې مو د مخه یو څه بیان درته کړی دی چې وغرنی منطقه ده او په دغه غرو کې درختي او غارونه ډیر دي. نو ابو بصیر دغه عیس ته ولاړی او هلته ژوند کوي. دغه د خبر وهغه مسلمانانو ته ورسېدی چې په مکه مکرمه کې و او مدینه منورې ته هجرت نسوای کولای. نو اول هغه څوک چې مکه مکرمه پریښول او هجرت یې وکړي هغه ابو جندل مګر مدینه منورې ته نه ولاړ ځکه دای په هدی چې برته می کوپارو ته پلاس ور کوي. نو عیس ته ولاړ. هغه عیس چې غرنی منطقه او غارونه پکښه و. دغه دوه نفر دلته ژوند کوي او کوم وخت چې د قریشو قافلې تیریږي پر هغو حمله هم کوي. هغه نور مسلمانان چې په مکه مکرمه کې و او د هغه صلح په سبب یې مدینه منورې ته هجرت نسوای کولای هغه هم وعیس ته هجرت وکړي. ټول نوی مهاجر مسلمانان د مدینه منورې په عوض عیس ته ځي. څو په عیس کې او یا نفر مسلمانان سره یو ځای شو. اوس نو په منظم ډول د قریشو پر قافلو حمله کوي. قریشو ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته حال ولېږي ویل یا محمد صلی الله علیه وسلم هغه عهد چې زموږ او ستاسو په مابین کې دی څه. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل زه پر خپل وعده یم. قریش ویل ابو بصیر او د هغه ملګری څه کارونه کوي؟
رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل هغه ما و تاسو ته در تسلیم کړي اوس په ما پورې تعلق نه لري. قریش ویل که موږ د هغه سره جنگ وکړو ته خو به مداخله نه کوې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل زه هیڅ کار نه درلرم ځکه زموږ او تاسو په مابین کې هغه عهد او اتفاق موجود دی. نو قریش وعیس ته یو لشکر ولېږي چې د ابو بصیر او د هغه د ملګرو سره جنگ وکړي. خو ابو بصیر د هغو و جنگ ته هیڅ نه راووتی. غواړي چې هغه خپل چلیکي حملو ته دوام ورکړي. جبهه‌ای جنگ نه کوي. د قریشو لشکر ورغلی او ډېر موده په انتظار ورته تیر کړه خو څوک د دوی د جنگ لپاره نه راووتی. د قریشو لشکر بیرته به نتیجه ولاړ مګر د قریشو چې هر قافله تیریږي ابو بصیر رضی الله تعالی عنہ حمله پر کوي. د قریشو قافله بیا په خطر کې شوه او په فارغ ځړم نسی تیرېدلای. اوس نور هغه کسان چې تر مدینه منوره او تر مکه مکرمه د باندې و اسلام ته داخليږي یعنی بیل قریشو نور هم هر څوک او په هر ځای کې چې نوې و اسلام ته داخل سي هغه فکر کوي چې زه ولی مدینه منوره ته ولاړم چې تر هغه عهد او اتفاق چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د قریشو سره کړی دی لاندې سم ولی عیسته نزب او د ابو بصیر سره کومک نکوم. نو هغه نوې مسلمانان په عوض د دې چې مدینه منوره ته ولاړ سي عیسته زی ترڅو چې په عیس کې 300 نفر مسلمانان سره یو ځای شو. پوره لشکر ځنی جوړ شو. قریشو هر څه کوشش وکړي چې دغه خطر د ځان څخه لري کې په وسایل سو پوره. اوس نو د ابو بصیر او هغه کسانو چې د سره دي د دوی د شجاعت او قوت په سبب د قریشو یو قافله هم سالمه نسی تیرېدلای. قریشو دغه صلح په دې سبب وکړه چې قافلې سالمه تیر شي مګر د دوی قافلې او تجارت بیا هم په خطر کې دي. اوس نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هم صلح وګټل او هم د قریشو قافلې تر هغه خطر لاندې دي سالم نسی تیرېدلای. د ابو بصیر او د هغه د ملګرو قدرت ورځ په ورځ زیاتېږي. یوازې دا نه چې پر قریشو تجارتي قافلې بند شوه بلکې د خوراکي شیانو قافلې هم پر بند شوه. په خپل مکه مکرمه غذایی مواد نه لري او د باندې څخه پر قطع شوه چې په نتیجه کې په مکه مکرمه کې لوږه شروع شوه او کاختی جوړ شوه. او قریش چې دغه خطر د لری کولو د پاره هر څه کوشش کوي بے فائدې دي. نو قریشو د ابو سفیان په مشرۍ و مدینه منوره ته یو ډله ولېږل ویل یا محمد صلی الله علیه وسلم د الله روی مدر وړي دي رحم وکړه. هغه شرط چې موږ د حدیبیه په صلح کې ایښی وو هغه نه غواړو. ورونو قریش کم شرط نه غواړي؟ هغه شرط چې د هغه په سبب مسلمانان ډیر خفا او ناراضه و. هغه شرط چې مسلمانانو د ځان د پاره ذلت باله. دا هغه شرط وو چې ویل د مکه مکرمه څخه کم مسلمان درسي هغه به بیرته راکوي. اوس قریش وایي دغه شرط موږ نه غواړو. هغه مهاجر خلق د ستاسره وي چې صلح وساتل سي او قافلې تیر سي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د رحم او مهرباني په سبب تر دغه شرط تیر سو. دا هغه شرط وو چې مسلمانانو د کفارو په ګټه باله مګر په حقیقت کې هغه شرط د مسلمانانو په ګټه وو. دا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته وفرمایل ته وی چې دغه صلح څخه ناراضه وي او تا ویل دا زموږ په دین کې ذلت او کښتوالی دي. تا ویل دغه صلح د کفارو په مصلحت ده. اوس څنګه سو؟ عمر رضی الله تعالی عنہ ویل یا رسول الله دا معلومه خبره ده چې ستا د فکر او نظر خیر او برکت زما تر فکر او نظر ډیر دی. دغه د حدیبیه صلح تر 2 کلو پورې دوام وکړي که څه هم عهد د 10 کلو د پاره وو خو 2 کاله وروسته دغه عهد او اتفاق د هغه تجاوز په سبب چې د بنو بکر قبیله د خزاعه پر قبیله وکي لغوه او مات شو چې دا واقعه به د مکه مکرمه د فتح په قصه کې ان شاء الله درته بیان سي. اوس چې په دغه صلح سره د قریشو لاسونه وتړل شو او پر مسلمانانو حمله نسی کولای نو مسلمانانو ته دا موقع برابر اسوه چې هغه دشمن ته متوجي سي کم چې احزاب یا د خندق د غزا د پاره کفار سره یو ځای کړي وو. د خندق د غزا د پاره چا کفار سره راټول کړ؟ د خیبر يهودو.
دغه يهود و چې احزاب او ډلې په حرکت راوسته. نو کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه صلح په واسطه قریش د میدان څخه وېسته، نو اوس کولای شي چې د يهودو سره بل مداخله څخه د قریشو مقابله وکړي، ځکه قریش د حدیبیه په صلح وتړل شو. ورونو تر دغه ځای پورې د حدیبیه د صلح واقعات و، او د صلح نتیجه دا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل عمره پریښول او بیرته مدینه منوره ته ولاړ، مګر د عمره په عوض د مسلمانانو د پاره صلح او آرامي ورسره یوړه، چې دغه صلح په واسطه و اسلام او توحید ته د دعوت میدان پراخه او لوی سو. د اسلام مبلغین او دعوت کوونکي په آزاد ډول هر ځای ته تلای شوی، او د الله جل جلاله د طرفه چې دغه صلح پر واقعي کما تفسیره نازله شوه هغه په سوره الفتح کې ده، او د سوره الفتح په معنا تر هغو نسو پوهېدلای چې د حدیبیه د صلح قصه نوی را معلومه. الله عز وجل فرمایي انا فتحنا لك فتحا مبینا، بشک چې موږ ته فتح او بری درکړی دی ښکارا او معلومدار فتح. ډېر مفسرین وایي چې دغه فتح په خپل د حدیبیه صلح ده، ځکه دغه بیغمی او قراری چې د قریشو او مسلمانانو په مابین کې پیښ شو. مسلمانان د قریشو د طرفه د اسلام و دعوت ته فارغ شو، او اصلا دین مبین اسلام داسې دین دی چې څوک په خبرو او دلایلو نسی پر غالبه کېدلی. هیڅ د اسلام واقعي مقابله په دلایلو سره نه ده کړې، بلکې همیشه د اسلام دشمنانو د زور څخه کار اخیستی دي. د اسلام دین په خپل غالب دی، ځکه دا دین د الله جل جلاله د طرفه دی. اسلام داسې دین دی چې د انسان د خلقت او فطرت سره موافق او برابر دی. اسلام د عقل او منطق سره برابر دی. څوک نسی کولای چې د اسلام د دین په مقابل کې دی په عقل او منطق سره ودرېږي. خو د اسلام او د خلقو په مابین کې دغه د قریشو پر لپسې حمله حاجز او دیوال وي. د قریشو دشمنی او بې ځای اوازې وي چې خلک یو مسلمانانو ته نه پرېښول. محترم ورونو، زموږ د بحث پاتې حسابه ان شاء الله تعالی پراتونکو کې واوري. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حور العين تناديني فدعي. هر ځای او هر شیبه اسلامی تعلیمات د تعلیم الاسلام رادیو څخه 19.5 FM کندهار، 19.5 FM هلمند، 19.2 FM روزگان، 19.5